اسداباد له طبیعي پلوه د ولایتي مرکز لپاره جوړه سیمه ده. دا اسداباد ته د ننوتلو دروازه ده. اسداباد ښار هم لکه د نور کونړ له طبیعي پلوه ښکلی دی. دوه سیندونه پکې غاړه غړۍ کېږي. د ښکلو غرونو په منځ کې راګیر ښار دی. ته د ګردو درو دمه ځای دی. له کوز کونړه ورغلې لاره همدلته د بر کونړ له اسمار درې او له څنګلوري پیج درې سره همغاړې کېږي. پرې راتاو څپان د سیندونو د اسداباد ښکلا لا ډېره کړې. دلته د کونړ لوی سیند د پیج له وړوکي سیند سره یوځای کېږي. څلورو خواو ته د دې ښار ولاړې غونډۍ داسې دي لکه څوکیدارې چوڼۍ چې څښتن ورته جوړې کړي. خو د حکومت بېغورۍ دا غونډۍ سپېرې ساتلي او د خدای د باران پر اوبو شنه واښه هم د پاکستاني ګولیو لوګي وچوي. ښار لکه د ولسوالۍ بازار تنګ کوڅه ډوله جوړ شوی. میلیونونه افغانۍ یې په دې سړکونو لګېدلي، خو نه پکې دوه موټره یو ځای تللی شي او نه هم د کیفیت له پلوه پاخه پاتې دي. د ولایتي ادارې او ښاروالۍ خزل یې هم د سینو بلاهو کوي. که هغه هم حکومت ته پاتې وې خدای زده څه به و. څه چې د اسداباد ښار په لیدو درته درد ودرېږي او خوږوي دي، هغه هم د برېښنا مسله ده. اسداباد لکه د دوو سیندونو په سر لکه د تږي ښامار په څېر پروت ښار دی. هیڅ خپله برېښنا نه لري. ولایتي ادارې ځان ته د تیلو په جنراتورونو باندې خپله برېښنا جوړه کړې ده. که څه هم ځایي خلکو چې د ځینو یې وس رسیږي ځان ته په خپلو کورونو کې برېښناګانې جوړې کړي دي. خو دلته انسان ته د شرم او خجالت یو احساس وشي چې ولې حکومت په دې ولایت باندې دومره ړوند او کوڼ دی. اسداباد د لیدو ځای دی او که د مازدیګر په چکر روږدي شوئ لندن او پاریس کې به مو تر پښو لاندې اور بل وي. ځکه د ماموند د پیو چای او د سیند دا سندرې بل ځای داسې آرام زړه چیرته پیدا کیږي. معشوق صاحب، سیمه نیوز، کونړ.